هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هیواد. د کابل ښاروالۍ د چاپیریالي روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست د مسؤلانو له لوري د 15مې ناحیې په لوړپوړیزو ودانیو کې د فاضلاب ځاګانو له څرنګوالي، د مرکز ګرمۍ سیستم لپاره د لوګي د تصفیې فلټر له شتون، د زرغونو سیمو له وضعیت او نورو چاپیریالي موضوعاتو څارنه وشوه. د لوړپوړیزو ودانیو مالکانو ته وویل شول چې د هوا له ککړتیا څخه د مخنیوي او د حفظ الصحې د ساتنې په موخه د کابل ښاروالۍ اصول او سپارښتنې په پام کې ونیسي، کنه له دې پرته به له قانوني چلند سره مخ شي. په همدې توګه د جذب نه لرونکي فاضلاب څاه شتون، د مرکز ګرمۍ سیستم لپاره د لوګي د تصفیې فلټر شتون، د زرغونو سیمو لپاره ځای په نظر کې نیول، د ودانۍ پاکوالي ته پاملرنه هغه موارد دي چې تر څارنې لاندې ونیول شول. د کابل ښاروالۍ د چاپیریالي روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست د هوا له ککړتیا څخه د مخنیوي په ځانګړې توګه د مرکز ګرمۍ سیستم لپاره د لوګي د تصفیې فلټر له شتون څخه د خپل عملیاتي پلان له مخې جدي څارنه کوي څو په دې توګه د کابل ښار د هوا په ککړتیا کې کموالی راشي. د یادونې وړ ده چې په تیر کال کې د 2مې، 3مې، 4مې، 5مې، 10مې، 11مې او 18مې ناحیې اړوند سیمو په 3000 لوړپوړیزو ودانیو کې د لوګي د تصفیې فلټر له شتون څارنه او پلټنه وشوه او دا پلان به په نورو ناحیو کې هم پلی شي. بدن ویني پر کور غلامي نکړو هر آن نه پرېږدو ځان ته پیغور، هر آن نه پرېږدو ځان ته پیغور. دغه خاوره مو د مور دا بساتو لپردو بیا آباد بکړي هیواد. مټین غشتې دی بچو هڅې پیل د جوړېدو